الکهف تلاوت هم درته کوي. بدله اخیستل ګناه ستا نه لري. بدله اخیستل ګورئ که چیرې ستا قتل یو چا کړی وي ته کولی سې چې هغه د قصاص په شکل باندې قتل کړې خو د محکمې په اجازه. یا څوک تا ته بالقتل وکړي ته کولی سې چې په هغه اندازه ښکنځل ورته وکړي خو دا ښه کار نه دی ځکه ته هم سپک معلومیږي. لیکن الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي وایي واعفو عن من ظلمک چا پر تا باندې ظلم وکړي ته بخښ ورته وکړه په دې کې اجر او ثواب دی. پروتوران دې سره ستا کاري صاحب حنفي صاحب نه پوهېږم یو ملګري ماته ویلي وایلس آیاتونه تلاوت کړي د سورة الکهف نه پوهېږم چې ماته ویلي که حنفي صاحب کوم چاته مو ویلي دي زه خو داسې ترتیل نسم کولی لکه حنفي صاحب څه کوي خو زه به حدر درته وکړم په حدر خو نو د ما بیا لږ زور بر ده قاري صاحب بهتر پاتې دي څو واري ګورو شابس سکرین سره وټکوي ویډیو شیر کړئ شابس ژر ژر کوی فرین دا پښتنې داسې زر زر را روانې دي زه حیران ورته پاتې یم چې د یو ورور پوښتنه کړې ده قاري صاحب شراب کې څه شي دي قاري صاحب د PUBG په باره کې څه ووایه. PUBG خو ما تاسو ته مخکې وویل چې حرام دی د دنیا ټول علماو پر دې باندې فتوا ورکړې ده چې حرام دی زموږ سره تر دې به بل اضافه شی نه ورور. و حنفي صاحب به سورة الرحمن به وایي ښه صحیح ده دی وروسته دا مفت سورة الرحمن دی غواړي قاري صاحب قاري کې دوه ګیم مې د سره وکړله مسابقې هغه دې مرا څه وګټلې زما یو حمیم ملګري ورور هېڅ یې ونه کړه هېڅ نه سو کولی خوراکي تنها. قاري صاحب د غیر مسلمې ښځې سره واده کېږي که نه یا نه کېږي هم له مشرکینو سره نه کېږي او هم د نن زمانې اهل کتاب چې د اهل کتاب نه دي پاته د اکثریت مشرکین سوي دي صحیح ده. شراب شامپین ویلکم شراب قاري صاحب چرس وهل ګناه دي حنفي صاحب چرس خو نشه ده طبعا حرام دي ګناه هم ده څوک چې حکیم جان وایي زه د سورة الرحمن تلاوت غواړم بس ورته وایه چې ته دا خواته پله راواوړه برابر سورة الرحمن تلاوت وکړو مفت تلاوت نسته ورور خواته 15,000 شانه چې دا خواته دلته حالت बहुत خرابه و خود ګناه ده چرس وهل ټول هر نشه وي پکې په هغه ټولو شیانو کې نبي علیه السلام وایي دا حرام ده. عیسوي نجلۍ سره نکاح حرامه ده بلې هو شو مسلمانه نیسي ځکه دغه عیسویت نه معلومیږي اروپا کې اکثره لا دینه دي ګر سره کې دین نه مني